حامد کرزی له سروردانش هم ور واوښت. دا چې څنګه څه یې ویل او خلک ولې ورته غوسه دي، مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. 2 ورځې وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د افغانستان معاصر تاریخ ته په سپکه وکتل او ویې ویل چې له احمدشاه ابدالي رانیولې تر داود خانه پورې ټول نظامونه استبدادي وو، په یوې قبیلې پورې اړه درلوده او د ظلم او زور له لارې په خلکو واکمني کوله. چې دې خبرو بیا سخت غبرګونونه راوپارول چې بیا تېره ورځ سرور دانش که څه هم بخښنه ونه غوښته، خو ویې ویل چې خبرې غلطې تعبیر شوې او دوی مشرانو ته احترام لري چې دا خبرې هم د خلکو د زیات فشار له امله وکړې. خو هغه متل ده چې وایي رمه پرېږدئ جمعه دین راونیسئ. سرور دانش خو یو متصب انسان ده او خبرې په هر حال. خو تېره شپه پخواني ولسمشر حامد کرزي داسې تبصرې او مقایسې وکړې چې له سرور دانش هم څو قدمه وړاندې لاړ. لومړی له سرور دانش نه مننه وکړه چې د خپلو خبرو وضاحت یې ورکړ او لږ وروسته یې بیا د احمدشاه ابدالي او احمدشاه مسعود انځورونه خپاره او مقایسه کړي وو چې دې پوسټ سخت غبرګونونه راوپارول. خلکو وویل یو داسې کس چې د یو تنظیم قومنداني لرله، کورنیو جګړو کې ښکېل وو او د هغه تنظیم غړی وو چې د افغانستان وسلې چې د افغانستان عزت پر پاکستان یې وپلورلې، څنګه یې حامد کرزی له یو داسې چا سره چې هغه د معاصر افغانستان بنسټګر، د جنوبي اسیا لوی امپراتور او عالم انسان ورسره مقایسه کوي. د سرور دانش له څرګندونو دا ډېر سپکاوی دی چې یو امپراتور د له یو تنظیمي قومندان سره چې د نورو په اسلحو جنګېدلی و مقایسه شي. د حامد کرزي دا پوسټ ښیي چې څومره له شمال ټلوالې سره وفاداري لري. دا نن ورځ چې د یوې ولسوالۍ خلک زموږ په برخلیک لوبې کوي، لامل یې هم دا ډول څرګندونې او هم دا ډول خلک دي. خو بیا ښه خبره دا ده چې په کمنټونو کې خلکو ډېر ښه عزت کړی و، ښکلي جوابونه یې ورکړي وو او د 2 پیسو یې کړی و چې دا د افغانستان د ځوان نسل ویښتیا ښیي. په هر حال تاسو د حامد کرزي د دغه مقایسې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.